سلامونه نیکې هیله احترامات ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ وئ او د صحت جامې او پرتن وي. یو ځل بیا د انګلیش لنډۍ ښوونیز چینل کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې پر مخ ځي. ملګرو د انتظار شېبې مو نه اوږدو، راځو په خپل درېیم درس باندې شروع کړو. خو مخکې له دې چې په درېیم درس باندې شروع کړو باید د تېر درس په اړه یو څه بیان وکړو. ملګرو تېر درس زموږ د انګلیسي ژبې توري د غږ له مخې وو چې په درې ډوله دي: واول، سیم، واول او کانسوننټ. چې واول مو ولوستل او د هغه ټول توري مو هم ټول تور غږونه مو هم تشریح کړل. راځو نن کانسوننټ تورو باندې پیل کوو. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کانسوننټ هغه توري چې د دوی په تلفظ سره په خوله کې د هوا بندښت نه رامنځته کېږي. نو راځو شروع کوو. بي البته بي د انګلیسي ژبې یو کانسوننټ توری دی کوم چې په پښتو ژبه کې د بي اواز ورکوي. لکه بک، لکه بیگ، لکه بلاک. همدا ټول د دې مثالونه وو. او ملګرو یو قاعده قانون هغه دا دی کله چې له بي توري نه وروسته د کلمې په پای کې ټي راسي، بي د کلمې په منځ کې استعمال شي او وروسته ترې ټي راشي، نو دلته بي ساکنه ده یا سایلنټه ده یا اواز نه ورکوي. لکه ډاوټ، دلته بي نه تلفظ کوو. او یو بله قاعده ملګرو دا ده هغه کله چې د بي توری د کلمې په آخر کې راشي او د دې توري څخه مخکې ام توری راشي، نو دلته هم موږ د بي توری نه شو تلفظ کولی. دا یو قاعده یو رول ده. لکه ټم، کم هغه منځ ته وایي او ټم چې د بوټي ګوتې ته وایي. نو ملګرو دا د بي توری. راځو د سي توري باندې شروع کوو. سي توری ملګرو د کاف آواز لري، پښتو ژبه کې د کاف آواز لري. لکه کیټ، لکه کن. کیټ پشي ته وایي او کن کولو ته وایي او قابلیت ته وایي. خو ملګرو یو قاعده دغه ده کله چې د سی له توري څخه وروسته د سی پسې متصل آی ای او وای د دې دریو تورو څخه یو توری هم راشي، نو دلته سی بیا د سین آواز ورکوي. لکه سیګار، لکه سیمنټ، لکه سایکل. سیګار یو خپرندویه مجله ده او سایکل دوران ته وایي، سیمنټ البته سیمنټو ته وایي. نو دا یو قاعده وه د سی توري لپاره. او د سی توري لپاره یو بله قاعده دغه ده کله چې د سی توري پسې متصل د کې توری راشي، نو دلته بیا د سی توری خپل اواز ورکوي یا سایلنټ کیږي. لکه بک شاته، بي ای سی کې. دلته سی توری اواز ورکوي او پر ځای د کې توری ویل کیږي بک شاته. دا ملګرو د سی توری. راځو د ډي توري ته. دا توری ملګرو د ډال اواز ورکوي په پښتو ژبه کې. لکه ډاګ، سپی، ډول، لانځکه. نو دا ملګرو د ډي توری دی. او د ډي توري لپاره یو قاعده یو قانون دغه دی چې کله له ډي له توري څخه وروسته جي راسي بیا موږ ډي توری نشو تلفظ کولی. لکه جج، قاضي ته وایي. لکه نالج، پوهه علم ته وایي. نو په دې دواړو کلمو کې د ډي له توري پسې متصل د جي توری راغلی کوم چې موږ نشو کولی د ډي توری تلفظ کړو. او دویمه قاعده د ډي له توري لپاره دا ده کله چې د ډي له توري وروسته جې توری راشي، تیر جي و او دغه جې توری راشي بیا هم موږ ډي توری نشو تلفظ کولی یا ډي توری خپل اواز ورکوي. لکه اجکټیو کې ډي سایلنټه کیږي. نو دا ملګرو د ډي توری. اف توري ته راځو. اف توری ملګرو د فی اواز ورکوي په پښتو ژبه کې. لکه فادر. په دې کلمه کې اف توری د فی اواز ورکوي. فادر پلار ته وایي او فایر اور ته وایي.
او ملګرو یوه قاعده د اف توري لپاره دا ده که چیرې اف توري څخه مخکې ال توری راشي نو بیا ال توری سایلنټ کېږي یا آواز نه ورکوي لکه حف نیمایي HALF حف نیمایي دا ملګرو د اف توری راځو ملګرو د جی توری ته جی توری د ګاپ آواز ورکوي په پښتو ژبه کې لکه گو تلل گو معنا ده تلل خو اکثریت وخت ملګرو دا البته ډیر جنرال نه ده کله چې له جی نه وروسته د ای وابل توری راشي نو دلته بیا جی د ګاپ آواز نه بلکې د جیم آواز ورکوي لکه جنرال عمومي جنرال عمومي لکه جنټلمن ښاغلی دلته تاسو ګورئ چې له د جی د توري څخه وروسته متصل ای توری راغلی او ملګرو یو بل رول یو بل قاعده د جی توري لپاره دا ده که چې د جی توري پسې متصل ان توری راشي نو بیا دلته جی سایلنټ کیږي لکه ساين لکه ساين SIGN امضا کول یا امضا او یو بل قاعده یو بل رول د جی توري لپاره دا دی که چیرې له جی توري وروسته اچ راشي د کلمې په پای کې نو دلته جی اچ دواړه आवाज نه ورکوي لکه های HIGH های لوړ او یو بل قاعده هغه دا ده چې که چیرې د جی اچ د کلمو په پای کې راشي او مخکې ترې او راشي البته یو راشي نو دلته بیا کلمه البته جی اچ یو جی اچ ده هغه د فت आवाज ورکوي لکه اناف کافی بس همدومره نو دا ملګرو د جی توری او فکر کوم دغه 15 توري به بس وي دا زموږ د نن ورځې درس که کومه پوښتنه وړاندیز پیشنهاد لرئ کولی شئ په کمنټ کې پوښتنه البته خپل نظر ورکړئ او یو یادونه باید وکړم که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د لا نورو ویډیوګانو لپاره په څنګ کې د ګړني نښان ووهئ بای بای ټاټا سی یو ټمارو انشاءالله